فاروق ورداګ د امریکا او غني د پټ پلان په هکله په لومړي ځل معلومات ورکړل. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د پخواني حکومت د معارف وزیر فاروق وردګ هم خپله چوپتیا ماته کړه. نوموړی په خپله تازه مرکه کې ویلي دي چې امریکایانو د اشرف غني په رئیس جمهور کولو سره د افغانستان د حکومت د سقوط بنسټ کېښود. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.